دا ستا د زړه درد الله ته معلوم دی. دا ستا غمونه، تکلیفونه، د ځورېدلي زړه درد دا ټول الله ته معلومیږي. چې کله ته په توره شپه کې د سترګو نه اوښکې راوبهوې د الله په یاد کې الله ته ټول معلومات سته. چې هر څومره مشکلات در باندې راسي، چې هر څومره غمونه پریشانۍ در باندې راسي، نو د الله سره دا خبرې شیر کړه، د الله سره خبرې او ملاقات وکړه. الله یقینا هر خبره ستا اوري. اوس ګوره چې کله موږ تاسې ډېر غمجنه سو، موږ یو کس ته ورسو یا موږ یو چا ته د خپل فریاد هغه واورو، هغه ته د خپل فریاد ورته ووایو، لیکن په هغه فریاد اورولو سره هغه زموږ مشکل نسي حل کولی. چې کله په توره شپه کې د الله په حضور کې و الله ته کښېنې، په اخلاص باندې د الله څخه یې وغواړې، الله ستا هر مشکل به در حل کړي، الله به ستا هره پریشاني هغه لرې کړي. نو دې طریقه دا ده د شپې راپورته سه او دس وکړه په صحیح طریقه سره او په مسله باندې ودرېږه، یو دوه رکعته په اخلاص باندې وکړه او بیا د لاسونه پورته کړه. که دې الله دعا قبوله نه کړه، که دې الله مشکل حل نه کوي، بیا راسه مات ووایه. ځکه چې موږ خلک داسې دي هغه په یوه شپه باندې ټوله مشکلات هغه د الله څخه غواړي چې حل سي. نه، چې څومره ژوند دی هره ورځ، که هره ورځ نه وي په هفته کې 2 ورځې 3 ورځې قدر دغه عمل کوه، د شپې و الله ته راکښېنه، د شپې الله څخه فریاد کوه، الله به ضرور ستا فریاد اوري، الله به ضرور ستا مشکلات حل کوي. د خپل ژوند کې دغه تجربه د سره وکړئ، انشاءالله تمام چې کوم ستاسې حاجتونه دي هغه به پوره سي.